هیوادوالو سلامونه، هیله د روغتیا مو په برخه وي. نن راغلی یم قبرستان ته. دا قبرستان نن په واورې ډیر ښکلی دی، مګر دا هم زموږ ستاسې په څیر انسانان و او زموږ ستاسې په څیر ژوند او د ژوند خوښۍ غوښتلې. نن که دا خلک یا دغه مړي دلته تر قبرونو لاندې دي، سبا موږ او تاسې هم همدغه ځای ته راتلونکي یو. نو ښه خبره به دا وي چې د ټولو مړو په ځانګړې توګه د خپلو دوستانو مسلمانانو لپاره دعاګانې وکړئ او تر خپله توانه د غریبو مظلومو بیچاره خلکو په دغه اوسنۍ سړه هوا کې مرسته وکړئ، تر څو خدای تعالی په دغه وختونو کې ستاسې خیراتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځوي. ځکه همدغه ننني قبرونه چې دلته دي، سبا به زموږ ستاسې د هم همدغسې جوړ. نو هیله ده د خپلو مظلومو بیچاره افغانانو لاسنیوی وکړئ، تر څو خدای تعالی تاسو ته پر دې دنیا خوشحالي او ستاسې ټولو مړو ته جنت فردوس ورکړي. بیا هم کور مو ودان.